د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې دا بار ربیع الاول را روان دی او په دې کې به د اهل بدع خصوصا د بریلیان او دغه طبقه صوفیان حضرات هغوی پکې هغه اختر د ځان نه جوړ کړی دی او په هغې باندې زما تفصیلي بیانونه شته د هغې حکم که څوک ځان پرې پوه کول غواړي نو هغې ته یې رجوع وکړي. دلته سوال دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مدح پکې کېږي، نعتونه ویلی کېږي، بیا په دې نعتونو باندې پیسې اخیستی کېږي چې دا به جایز یې او که نه. ما په خپله اشتهار لیدلی دغه نعتخوانان چې کوم دي چې د یو پروګرام 80,000 روپۍ د یو پروګرام هغه یو پکې د یو پروګرام 2 لک روپۍ دي. یو څو منټه پکې ورکوي، پکې مشهور دی ډېر. چې کمزوری غونته کېږي هغه 40,000 روپۍ اخلي او دا غریبې راکاږي او نعتونه وایي. اول خو دا مسله یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مدح کول په شعر و شاعري کې دې ته نعت وایي او دا په 2 قسمه یو هغه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه صفت او مدح کول د کمې چې هغه لایق دی او کومه چې الله ورکړې ده دا خو عبادت دی. دا عبادت دی. لکه ګوره موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوو، مدح یې کوو که نه؟ مدح نه ده چېرې د هغه اخلاق داسې وو، د هغه کار داسې وو، هغه داسې، دا مدح ده، دا عبادت دی. خو دا هغه مدح ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم لایق دی. او کومه مدحه چې په هغې کې غلو وي، دا دویم قسم مدحه ده، نو دا حرام دی او کله شرک ته موسي. او اکثر د دې ګمراه فرقو چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې د غلو عقیده لري، د هغوی د مدحې د غلو نه ډکي. دا حرام دی په هر حال کې. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې زما په شان کې داسې غلو مه کوئ لکه څنګه غلو چې نصاراو د عیسی علیه السلام په حق کې کړی دی. د ډېر محبت نه ورته د الله زوی ووایي. تاسو به داسې نه کوئ فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. زه ګوره وي د الله بنده یم نو زما په باره کې دا وایي چې دا د الله بنده دی او رسول دی. ګوره دې کې هم دا وایي تاسو وایي چې عبد الله ورسوله، یعنی عبد الله بنده د الله دی، د رسول نه مخکې کو. یعنی زه ګوره د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم نو زما په باره کې به هغه خبرې نه کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کومې زما د شان سره مناسب نه دي، مخلوق سره نه مناسب، غلو به نه کړي. یعنی اوس یو کس راولګي رسول صلی الله علیه وسلم ته په نعت کې غوث پاک ورته ووایي، یا د غم وهلو غم اوریدونکی، یا د غمونو ختمونکی، یا د مصیبتونو لرې کوونکی. دا به تاسو اورېدلي دي نعتونو کې اکثر دا قیسې. یا دا چې خزانې د دنیا او د آخرت ورسره دي، یا دا چې درځم ستا درله مدینې ته او شین ګنبد له او ما دروله او زما حاجتونه پوره که او تا ته خو پته ده چې زه به کوم مصیبت کې. دا ټول هغه خبرې دي چې دا اختیارات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نشته. نو تا اوس دې کې پیغمبر راوچت کو الله ته دې راورسو، غلو دې وکړه. پیغمبر دې راوچت کو الله ته دې ورسو چې خزانو مالک خو الله دی. سخت لري کوونکی، فریاد اوریدونکی، بیماری لري کوونکی خو الله دی. او یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چغې وایي چې داسې وکړه مال او داسې وکړه، نو زیاتی وکړو که ویې نه کړو؟ ویې کړو زیاتی، نو دا خو کله شرک ته رسي. ناول په دې مسله ځان پوه کوي چې دا نعتونه ویل 2 قسمه دي. یو قسم جایز دی، عبادت دی. کله عبادت دی؟ یعنی هغه صفات بیان کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې لایق. او دویم قسم هغه غلو او شرک ته رسي چې ته رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د شان او مرتبې نه اوچت کړي او الله ته یې ورسي. اوس راځو هغه مسلې ده چې په دې ورځو کې په دې نعتونو باندې دا پیسې اخلي، دې به څه وکړو؟ موږ خو خبره دلته قصه ختمه کړه چې که دا دویم قسم وي، که پیسې پې الي او که نه الي، خو دا حرام دی او شرک ته هم رسېدی شي. هغه دویم قسم خبره ختمه شو، پاتې دا اولنی قسم شو چې یو سړی داسې نعتونه وایي چې هغې کې د رسول صلی الله علیه وسلم په حق کې غلو نه کوي، زیاتی نه کوي. په دې باندې پیسې اخیسته به څنګه وي؟ نو په دې باندې پیسې اخیسته ناروا دي. ولې؟ ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم صفت کول او د هغه شان بیانول عبادت دی. او په عباداتو باندې هغه عبادت چې انسان په الله ته نږدې کېږي، په دې باندې ته دنیا او پې نه اخلي او نه به د دنیا د ګټلو دپاره وسیله ګرځي، الا بعض څیزونه یي چې هغې کې د شریعت د طرف نه ګنجایش دي، هغه ځان له مسله ده. خو چې یو سړی ځان دې دپاره وقف کړي چې زه به
دغه نعتونه زه په ځای وایم او پیسې به پرې ګټم. او ځکه دې نعتخوانانو ته وګوره دا زیړ غوړ زیړ ګرځي، کم مزېدار دا چوغې اچولې ګرانې. اکثر د پنجاب او سیند طرف ته خو هغه چوغې چې یعنې بې ادبي دې ما پې سړی وي که چېرته د ښځې هغه کمیس او کپړی راغستې دی یا د هغې هغه واسکټ او بورقۍ راغستې ده اچولې ده، داسې پې هغه کړایي کار شوی او بس پکې له د سرو زرو امیل او ګوتې م اچولي، ولاړ دی څه ته دی وایي زه د رسول وسلم شان بیانوم. د هغه دا طریقه وه. بل دغه یو پیر دغه چوف چوف چې کوي هغه دمونه چې هغه تسبیح چې دغه کوي د هغې ویډیو مې کته تک سور کمیس اچولی ده او په هغې باندې په سور رنګ کې په زیړ رنګ کې کړایي شوي ده، بلکل لکه د زنانو فراق. زنانه فراقونه نه اچوي دې کې چې تنګې ولاندې کولا وي هغه شان شی اچوي، هغې سره پټکې او پټکي کې بېځایه ډیزاینونه. ښه نو ده ته وایي چې دا عاشق رسول دی. دروغجن خو په دې دی ځکه چې یعنې دی به وایي څه هغه پرېږده، د سینه کې څه دي هغه پرېږده، د لباس نه پته لګي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم نه روان. رسول الله وسلم وایي چې سړی به هغه لباس نه استعمالوي چې ښځې استعمالوي، ښځې دې د سړو لباس نه استعمالوي. او دلته دې کیسو ته وګوره. نو دا نعتخوانان به تاسو لیدي دا غوړ زیړ چې ګرځي دوی په دې باندې ښه ټیټ پیسې اخلي، پیسې معمولي مه ګڼه دوی چېرې د الله دپاره ګرځي را ګرځي. بیا پیسې په دوه قسمه دي، یو خو د دغه ادارې سره اتفاق دی د چا چې پروګرام دی، دویم خلک یې پیشین دي هغه جدا پیسې دي او شرم او حیا دې خلکو له نه ورځي چې په پیر صاحب باندې پیسې شیندلی کېږي، په مولا باندې شیندلی کېږي، په نعتخوان باندې شیندلی کېږي او هغه ته خوشحاله ناست. دا سړی په خپله بې عزته وي چې څوک په دې کار باندې راځي چې یاره په ما باندې پیسې شیندلی کېږي، خو عبادت دی. ځکه الحمدلله کم خلک چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار دي قرآن او حدیث بیانوي، یاد کړئ قرآن او حدیث بیانوي، او دا فرقې مرقې او دا مذهبونه او دې قصو کې نه وي، د هغوی په درسونو بیانونو کې سکینت وي، وقار وي، ټولو خلکو زړه متوجه الله ته، نه زنده‌باد نه مرده‌باد، نه پیسې شیندل، نه چغې چغارې، نه هاهو نه غوغا. او په کار هم دا ده لکه اوس دلته ګوره تاسو خو به ډېر نه یې ورغلي، دلته چې ورشئ دې د علماو درسونو له او بیانونو له هلته یو سکینت وي. یعنې په جومات کې به زر طلبه ناستې علم به یې زده کوي، خو چې ته ورننوځې تا ته به داسې ښکاري لکه دې جومات کې چې هېڅ څوک هم نه وي، داسې غلي ناستې ټول. زیات نه زیات د جړا اواز واوري چې داسې خبره راشي چې هغه د جړا یا کله که چېرته عالم وي شیخ داسې یو خبره وکړي چې کې یعنې د خندا ګنجایي شي، نو کله سړی د مسکا او د هغې د لاسه خندا نری اواز اورېدی شي. نور دا زموږ په دې ملکونو کې چې کومه غوغا جوړه ته به وایي چې دا بیان نه دی، دا اوس کشتي سمه روانه ده. بعض پکې له هغه چیزان ته اهل حدیث او سلفیانو هغه هم دا قصې کوي، خصوصا د پنجاب او د کراچۍ او سیند دغه طرفونو، او عالم به لګي تقریر به کوي بیان به کوي، دا یو به راودرېږي په منځ کې به ته سپیکر وایي نعره تکبیر، ته څه کوې دلته وړه نعره تکبیر، یا پلانې شیخ زنده آباد پلانې زنده. د یو سړي په مخ کې دومره صفت او دومره مدحه کول دا مناسب نه دي، دا په عالم کې غرور او تکبر پیدا کوي. دا نه د سلفو طریقه ده، نه د حق پرستو علما. او د اوسه پورې ګوره او کوم علما چې حق پرست دي او د هغوی په مجالسو کې داسې کېږي هم موږ وایو چې دا کار غلط دی، اگر که د هغوی په مجالسو کې کېږي خو کار یې څه دی غلط دی. ځکه چې بیان اورېدو ټیم کې پکار دی چې څه سکینت وي، ستا زړه متوجه الله ته. اوس که موږ دلته دا زنده‌باد مرده‌باد شروع کړو ستاسو توجه به دې خبرو ته وي، هغه خولي پیرامات یې خیر مې ورته که نه هلته چې دا کپړې په خولو کې ټوله ډوبوي، ځکه چې دومره چغې وایي چې د زړه د دې کومې نه راوباسي، او دې له یو خاص ساتلی چې د هغه اواز ډېر غټ وي، نو هغه د سپیکر نه سمه غړمبه وباسي، پلانې زنده‌باد زموږ قاید کته او د هغوی قاید بره. دا مزه نه کوي. دا دیني مجالس دي، دا سیاسي مجالس، دا دنیوي مجالس نه دي چې د بهر نه یو سړی راشي او هغه د دې مجلس د هغه روحانیت نه متاثره شي، او چې ته دلته ناست یې او ستا زړه مکمل د الله طرف ته متوجه شي. بیا په دې کې پیسې شیندل بس پکې ما لیدلي دي، بیان روان وي بیان دوران کې یو پکې پاس یو زه پیسې وشیندي. پیسې شیندل خو زموږ په معاشره کې لا بیا دا کوم چې فاسقان فاجران دوی په دې ګډ وډو خلکو دا پیسې شیندي، نو دې خو د هغوی سره تشبه کول دي. او که ستا ډېر شوق وي چې ته د عالم سره منډه ووهې خدمت وکړي، نو د هغې خو طریقې شته که نه نشتې، وروسته ورسره ملاو شه، خواله یې ورشه.
خو دې ځای کې دا کار به دی لازم کېږي چې هلته دا هم غواړي چې ویډیو کې راشي خلک یې ویني او یا روم غلی ناست هغه ورته مسقک نه کوي. نو دا نظمونو نعتونو والا زموږ په ملک کې ښه ډېرې پیسې پیدا کوي. نو که چېرته دا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مدح کوي چې هغه جایز ده بیا پې هم پیسې اخیسته ولې عبادت په دې باندې خو سړی الله ته ځان نږدې کوي. ها ما ووایي چې بعض عباداتو کې ګنجایش راغلی دی خو دا مقام د هغه تفصیل نه دی.